سراج لا دا راته وایي دوه ماده ده که څه پروګرام ده یاره جی دا د خلکو مینه ده او او دلته چې دا کوم دکان او ته د شیراز د دې جرند سره نو دا به په ارزان قیمت ملاویږي. راته وایي ماشاءالله دنیا خلک دلته راغلي دا د سپیکر ګرځولی که څه یاره جی دا خو د دې ټولو یارانو دوستانو مینه ده. لپاره د څه خسته ماربل ماشاءالله راوړي دي دا به خلکو ته ریټم خمیلاویږي بلکې چالک پکاري ګډیر پکاري سو موږ ټول راغلو تاسو ګوره یو جشن دی یو خوشحالي خبر هم دی د علاقې دپاره هم د خوشحالي یو خبر دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جی کتونکو مشتاق علم ما نن د مندنی او خوشا سمره علاقې دی ناڅاپي د دې لپاره ډیر زیات د خوشحالي خبر دی. الشیراز ټایل اینڈ ماربل په نوم چې کم د ټایل او ماربل کار بکېدو په مندنی علاقې کې د خلکو داسې باور و چې ماشاءالله هغه دومره مینه ورکړه چې هغه کاروبار نن ماشاءالله وسیع شو او دلته کې رااله یو غټ برانچ دلته کولاو شو دغه اوپننګ دی د دې علاقې لپاره ډیر د خوشحالي خبر دی. څومره خلک کورونه خسته سازول غواړي جمعتونه خسته کول غواړي او دغه ټایل ماربل په لګول غواړي نو دلته به ان شاء الله په ډیسکاونټ ریټ سره خو ټایل ماربل ملاویږي. راځي دلته څومره مشران راغلي هغوی سره خبرې اترې کوو او شیراز چپ کم د دې اونر دی هغوی سره راځي مونږ سبحان الله دعا اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل على محمد كما انت اهل وفعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفره. یا الہ العالمین دا کم کاروبار چې د شیراز بای شروع کو تبکه خیرونه او برکتونه واچ. یا الہ العالمین دا کاروبار د دنیا او د آخرت د عزت سبب او ذریعہ جوړه کی. یا الہ العالمین دا سونه کسان او مرګری چې راغلي د دوی یو قدم د حسناتو په تله کې واچ. یا الہ العالمین د کاروبار نه د شیراز بای ته چې یو حلال کاروبار دی حلال تجارت دی بزنس دی او د ماربلو او د ټایلو دی. یا الہ العالمین ته پکې ډېر خیرونه برکتونه واچي. څنګه چې زما ملګرو دوستانو مولوي صاحب او دوی خبرې وکړلې نو دا به په ارزان قیمت ملاویږي. موږ له د خدای د اخیستو توفیق راکړي او دوی له د خدای د انصاف او په طریقه د خرڅولو ډېره مننه. کور آباد په عزت اوسئ. هریچند چیرمن صاحب جناب عمران علي صاحب نن تاسو تشریف راوړی څه وایي شیراز ماربل. الله الرحمن الرحیم. نن موږ الشیراز ټایلز اینڈ ماربل شوروم نن د هغې پرانیستو موږ ټول راغلو. تاسو ګورئ یو جشن دی یو خوشحالي خبر هم دی د علاقې دپاره هم د خوشحالۍ یو خبر دی ځکه چې داسې ښه کاروبارونه چې علاقې ته راشي نو هغه د علاقې خوشحالي هم ده هلته پکې کاروبار هم وي نو موږ درته مبارکي ورکو او دعا ورته کوو چې الله پاک دې دا کاروبار کامیاب کړي. او شیراز ډېر موږ پیژنو زموږ د کلي دی ډېر جانانه انسان دی بس هغه ته هم دا درخواست دی چې د ګاهک د خریدار د هغه جیب ته هم ګوره او د هغه ړه ته هم ګوره نو دې کې به انشاءالله ستاسو کاروبار ډېر په مخ باندې ځي او کامیابی به تاسو بالکل. نو اوس چیرمن صاحب دا والی جی نجیب لالا دا والی جی ماشاءالله ماشاءالله خورئ جی. جی کتونکو ماشاءالله مبارکباد ورکوي شیراز بای چې کم دی دلته ټایل ماربل دا شاپ چې کم دی د مندني نه دلته راوړو تاسو ته مبارکباد درکو او دا راته وایي چې په څه سوچم دلته ناڅاپي سلیک او دلته ژرنده تم دا چټه راوړو. یاره جی دا زما د مندني د علاقې ډېر محترم او قدرمن خلک دي مال الحمدلله دومره سپورټ راکو. زه مخکې نه په بازار کې ما چونکې هغوی دومره ترقي راکړه چې اوس هم دلته کې ځان ته غټ ځای
ان شاء الله چې پورا کو په دې کې بدوی ته هر قسمه ورایټي ملاوي ټایل ملاويږي ماربل به ملاويږي د مومند به ملاويږي د بونیر کانه به ملاويږي بهر ته څه قسمه ریټونه اغوی دی بهر نه ځان مطمئنه کوي بیا د دل د ګرازي زبورتم چیرته تاسو زما د طرف تاسو څه فائدہ شته که زما د طرف ورته فائدہ وا ان شاء الله زما سره روزګار کوي زما د طرف ورته فائدہ نه وا بالکل در سره روزګار نه کوي ماشاءالله او دا راته ماشاءالله دنیا خلک دل راغلي دا د سپیکر ګرځولې کسب یاره جی دا خو د ټولو یارانو دوستانو مینه ده او الحمدلله بس دا ټول مې د خپل تعلق خلک دي بلکې زمانه دی مندنی ډیر معزز خلک دی د بازار بعد دوی را لدومره سپورټ را کړي او زه خو ګینه حالانکه دا غریچه نه راکې خو دوی مال الله رب العالمین ټولو قدر وکي موږ له سپورټ را کړي دلته کې په دې وساتت سره تر روزګار اخري څه پیغام لري ډیر خلک بتا ګوري تانه به سودا مخکم کړی وي او ته بوس هغه نه مطلب هغه نه خو تاسو را لیدا ځای ورته نه معلوم نو څه پیغام لري مشتاق به ما چې چا سره روزګار کړي ان شاء الله کې مې ول یو واشوم ټایل ور کړي کې مې ول برانډې ل ور کړي اغي مال دوه وکاله پس راځي او وزر ته یا چې ماستانه دومره سودا کړي وا زما به ورته اغوی ته فائدہ ښکاری زما د ریټ بورډ ته مناسب ښکاری نو په دې وجمانه اغوی ما سکال او دوه کال پس په دې وجمانه مال راځي چې شیراز کې خپل زیره خپل سړی توپ ان شاء الله ساتو او مندنی بازار صدر جناب جعفر علی الله را سره ولال دی جعفر علی الله ماشاءالله چې دلته څومره هم اوپننګ کیږي دا حل زلی وي نو ماشاءالله دوی پکې خپل کردار دی جعفر علی الله ماشاءالله شیراز بای دلته دا برانچ را ترانسفر کو دی باره کې سو خبرې اترې موږ سره شیر زه خو مشتاق به دا وایم چې شیراز څنګه چې ما مخکې ویله انتهایی با اخلاق سړی دی انتهایی ملنسار سړی دی انتهایی د ګاکو ته ډیر غټ عزت ورکوي او ریټ د هر چا نه مناسبي کمی مناسب دا مطلب چې ریټ دار چا نه کمی او د ماربل او دا ټایل چې د کم دی کوالټي ولا سیز ورکوي جناب ان شاء الله چې چاته ویوړو اسنګ چې شیراز ویل چې تاسو بار ځان مطمئن کوي کدا غوی نه ته زما ریټ کم نو نو به مال مرزي او دا غوی نه کوالټي زما خانه و به مرزي نو زما خو د شیراز د روزګار زغم چر سره دی د قصه روزګار کوي خلک پکاري ګډیر پکاري موږ باسرلو 400 ته یو ځای بل ته موږ له الله خواله را وصل ټول علاقې ته مې دا خواسته چې دې کې کوم ته تاسو په ریټ کې گزاره کوي ان شاء الله نږدې دی او دا ډېر صفه دی ما ولې ټیک شو او الله دې الله ډېر خیر ورکړي او تاسو ډېر شکر تاسو دې مشورتي هر روزګار الکاسب حبیب الله پاک چې حلال ګټون کې چې کوم دی دا زما دوست دی نو شیراز رور شیراز ټایل اینڈ ماربل زمنګ مندنی او ناصافي تراوړو شکر روډ ته نو زمنګ الریډي خو زمنګ خو الحمدلله دا سي وطن دی پښتونخوا وطن چې دا د ماربلو او د یو سونی وطن دی خو بس بد قسمتي دا قسمتي دا چې واګداران نه ویوړو بس الله دې معافي وکړي